قلمون دوستانو د خبرونه برخه کې زما سره مېلمانه دي د پوهنتون استاد ښاغلی خواجه امین اسلامیار صاحب، همدارنګه د سیاسي چارشنونکی ښاغلی احمدي صاحب چې دوی دواړه ته ښه راغلاست وایم. او ډېره مننه دوستانو چې زموږ سره خبرونه کې ګډون کړی او د اختر دغه شپې ورځې تر موږ را رسولي دي او د اختر درېیمه زموږ سره استودیو ته راغلي. ور به شو ښاغلی حمایت الله احمدي ته. احمدي صاحب ستړی مه شې، پخیر راغلی، ډېره مننه زموږ سره یې. ډېره مننه کمال صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو همکارانو او درنو لیدونکو ته. نیکمرغه کوچنی اختر مو مبارک شه. ستاسو مبارک. روژې، لمنځونه، اطاعت او عبادات مو قبول. هر ورځ مو اختر او اختر مو بختور. ډېره مننه. اسلامیار صاحب محترم، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ ته وایم مننه چې را سره یې او له انتظار څخه هم ډېره مننه. خوشحاله اوسئ او د اختر مبارکي هم درته وایم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و احترام و درود ارادت محضر عالی قدر شما جناب کمال صاحب، خدمت تمامی همکاران تکنیکیتان و یک سلام ویژه خدمت تمامی بیننده های عزیز نهایت مهربان برنامه سلام صبح بخیر. در گام نخست جا داره که حلول پرمیمنت عید سعید فطر خدمت شما و خدمت تمامی بیننده های عزیز تبریک و تهنیت عرض داریم. تقبل الله منا و منکم. مجموعه از طاعات، عبادات، صدقات، ایثارگری ها، عزل و بخشش و تعاون و تساعی همه مورد قبول ذات باری تعالی بوده باشه. تشکر از دعوتتان، ان شاء الله در خدمت قرار. ډېره مننه قدرمنه، خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ. احمدي صاحب له تاسو به راپیل کړو، څنګه و اختر، څنګه و سږنی اختر، څنګه مو راپیل کړ په ځانګړې توګه. زه همیشه دوستانو پوښتنه کوم چې زموږ رواجونه خو د اسلام په چوکاټ کې دي او الحمدلله موږ مسلمانان یو د اختر هغه دود رواج هم ټولو ته معلوم دی، خو بیا هم ځینې سیمې او ځینې ولایتونه فرق کوي. څنګه و ستاسو اختر، چېرته لاړئ نه که نه؟ په اصطلاح په اختر کې فرصتونه ډېر وي چې د خپلو خپلوانو که لاړ شو پوښتنه یې وکړو. کمال صاحب، اختر خو د خپلوانو او ټولو ملګرو سره د راشي درشي ورځې دي. بله او دا هغه ورځې دي چې باید دښمني، کینې، کدورت دا باید یوې خوا ته پاتې شي. او موږ د خپلو خپلوانو ملګرو سره باید ډېر صمیمیت پیل کړو او دغه اختر باید د صمیمیت په فضا کې تیر کړو. نو د اختر په لومړۍ ورځ کې د خپلو خپلوانو ملګرو لیدو ته ورغلم. ماشاءالله ډېر. د اختر په دویمه ورځ د همکارانو هغه کسان چې دندې خوا کې راسره دي د هغوی احوال مو واخیسته. نن درېیمه ورځ ده، درېیمه ورځ د ملي تلویزیون د همکارانو احوال مو واخیسته. او بلکل مننه. ستاسو احوال مو واخیسته. نو اوس وروسته د دې نه پلان داسې ده چې له خیره وطن خواته لاړ شو او هلته خپل وطنوال کلیوال ټول ووینو، هغوی سره دغه د اختر خوشحالیانې شریکې کړو. د دې تر څنګ هغه کلیوالي لوبې چې دي له هغو نه هم بې برخې پاتې نه شو او خپلو خلکو سره خپل کلی کې اختر تیر شو. ډېر عالي، دا ډېره مهم مسله، یعنې خپل دوستان او ملګري په کټګورۍ ویشلي دي. بلکل همداسې یو په اختر کې باید یو پلان سړی ولري. بې پلانه اختر بیا نو پرون مې خپرونه کې مېلمه وویل چې تاسو پرون اوس اخترونه دا شوي دي چې په اخترو کې خوبونه وهو. والله خوبونه باید سړی ونه وایي، د دې فرصتونو څخه باید ګټه واخلي. خپلو خپلوانو ته باشي، دوستانو ته باشي، که څه هم هغه کسان چې دندې لري، وظیفې لري، په میاشتو مصروف دي. موږ یوه جمعه لرو، په یوه جمعه کې دومره کارونه راټول شوي، اوس ویران وو چې کوم کار اول وکړي. خو همدغه اخترونه دي چې باید ورشي د بل سره، د بل په اصطلاح د حال احوال نه خبر شي د بل. او په پښتو کې ولنډۍ هم د احمدي صاحب د اورېدلي وي، مینه په تلو راتلو زیاتي، کله راځه کله به زه درځم مینه. نو دا ډېره مهمه مسله ده. کمال صاحب، د موږ د وطن بیا داسې یو رسم و رواج ده چې یو کلي کې 40 کورونه دي مثلا. دا 40 کورونه به د ورځې 4 کوره دا ټول کلی را میلمه کوي. ډېر عالي. حتما به ورځي، ځکه موږ خلک په دې فکر او عقیده باندې دي چې دغه راشه درشه باید بنده نشي او هر څوک باید د هر چا کره حتما یو ځلې ورسي. د دې تر څنګ کلیوالي لوبې دي، د چهارمغزو لوبه ده، همداراز
د موږ کلي کې شغای ورته وایي او د دې ترڅنګ ځینې نورې کلیوالي لوبې دي هګۍ جنګي ده او د ملګرو راټولېدل دي ساتیري ده د ماشومانو نه ځوانانو بله ساحه ډېره یوه داسې ساحه ده چې تفریحي ساحه ده سنګلاخت و خپله جلریز لکه هغې خواته سرچشمې دي دې ځای ته خلک په چکر باندې ځي نو د وطن اختر یو خاص خوند لري چې بل ځای کې نه پیدا کېږي. خوشحاله اوسئ انشاءالله بیا هم راځو بیا پوښتنې خبرې کوو. قدرمن استاد رابش ستاسو ته ستاسو اختر څنګه و څنګه مو راپیل کړ دوستانو ته ورغلی ورانغلی فرصت مو پیدا کړ که نه چې د خپلو ملګرو و دوستانو او خپلوان څخه لیدنه وکړئ؟ تشکر جناب کمال صاحب. اجازه دهین که بحث خود در ارتباط با جواب سوال شما با یکی از آیات زیبای قرآن عظیم شان آغاز میکنیم. الله سبحانه و تعالی دقیقا در سوره اعلی بیان میکنه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلی. مفسرین کرام بالخصوص امام طبری رحمه الله پیرامون تشریح و تبیین ای آیه خدمت بیان میکنن خدمت ما و شما در کتابای معتبر تفسیر که هدف از فذکر اسم ربه فصلی همانا وقتی که بحث فصلی مطرح میشه یعنی اقامه نماز بحث برگزاری نماز عید سعید فطر است که بدون شک جایگاه مکنت و ویژگی بارز و تابناک و درشتی را که عید سعید فطر داره ایره بر ما واضح و هویدا میسازه که عید اردوی اعیاد چه عید سعید فطر و چه عید سعید اضحی جناب کمال صاحب در حقیقت از جمله شعائر الله و شعیره های دینی ماستند. قسمی که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. جناب کمال صاحب گرامی امام النسائی رحمه الله از جمله محدثین ارشد جهان اسلام از حدیثی را به روایت حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت میکنه. میگه زمانی که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم از سرزمین مکه مکرمه به جانب مدینه المنوره هجرت کردند دقیقا در سال دوم هجری اینجا مردم مدینه را دیدن که در 2 روز از سال میان یک سری از مناسبات اجرا میکنند. در این روزهای سال خوشگذرانی میکنند، تفریح میکنند، اکثرا تلاش میکنند برخلاف سایر روزهای دیگه به یک سری از اموراتی که مربوط به این شود که یک نوع تجددگرایی و رنسانس در وجودشان ایجاد بکنه به این کارها سمت سو داده میشن. پیامبر علیه السلام از مردم پرسان کرد که شما این کارها را به چی انجام میدید؟ یا گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما در دوران جهالت در دوران قبل از اسلام به این 2 روز بسیار زیاد قدر میدادیم و کوشش میکردیم که در این 2 روز به خوشگذرانی و تفریح و سرگرمی وقت خود با اصطلاح بوق بکنیم. پیامبر علیه السلام که گفتم حدیث انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت میکنه اینجا فرمود به خاطر ازی که عرف عنعنات جاهلیت ورشکسته بسازه برای صحابه کرام فرمود که الله سبحانه و تعالی در بدیل این 2 روز بهتر و بزرگتر که همانا عید سعید فطر است و همانا عید سعید اضحی برای شما اعطا کرد و ارزانی کرد و تا امروزی روز که 1400 یا 1450 سال میشه این 2 روز به عنوان شعیره ها و شعائر دینی ما مورد احترام و قداست و جایگاه ما قرار داره. آنچه که بسیار زیاد مهم است کمال صاحب که مشخصا سوال شما به این رب میگرفت که ما چگونه عید آغاز کردیم بدون شک هر عمل و انجام دهنده و انجام هر عمل از آدرس دین ما تحت عنوان شعائر الله اگر نماز است اگر روزه است اگر اعیاد است بدون شک اصول اساسی خود داره. عید هم به عنوان یکی از شعائر و یکی از به اصطلاح نقاط قوت و وحدت و همدلی مسلمانان با اصطلاح استراتژی های برش ترسیم شده که ما باید در مطابقت با مو استراتژی ها و همو پالیسی ها خود عیار سازیم که همانا مثلا در بحث عید فطر است زود افطار کردن است با خرما یا با آب، به همین ترتیب زود به نماز عیدگاه رفتن است و ادای نماز عید است، به همین ترتیب گوش کردن خطبه است و به همین ترتیب آنچه که من حیث سنت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم به ما باقی مانده احوالگیری و گسترش صله رحم و تساعی و همدردی و تعاون و همدیگر در آغوش گرفتن، به خانه همدیگر رفتن که بدون شک الحمدلله در روشنایی امی دستورات و راهنمایی پیامبر ما عید ما هم الحمدلله تا این حال به می شکل
ډیره مننه قدرمن استاد. انشاءالله د اختر د فلسفې په تړاو به هم درنه بحث کوم چې د کوچني اختر فلسفه څه شی ده. دا ډیره مهم مسله ده. موږ مسلمانان ولې اختر لمانځو که نه؟ دا ډیره مهمه. که څه هم تاسو یو څه یادونه ورته وکړه خو بیا هم د پوښتنه کوم. احمدي صاحب را بشو دې خوا ته چې مهمه مسله دغه ده. تاسو د دودونو یادونه وکړه چې د بلکې موږ ورځو او د خپلو کلي او د کیسې یادونه وکړه. خو ځینې کسان بیا شکایت کوي. دوی وایي چې دغه دودونه ورځ تر بلې د پیکه کېدو په حالت کې دي. ورځ تر بلې لکه هغه څنګه چې پخوا و مثال ډلې ډلې خلک به تلل او راتلل یو د بل کره. دغه دودونه متاسفانه دوی وي چې د پخوا په شان نه دي پاتې اوس. دا پوښتنه هم دا کوم چې آیا دا رښتیا ده او که نه. بله مهم مسله تاسو به ما ته پې بحث هم وکړ څو موده مخکې. موږ افغانان ځینې دودونه بیا خراب دودونه هم لرو چې هغه د امیرالمؤمنین حفظه الله هم په هغې باندې خپل فرمان صادر کړی او په هغې دواړه بحث وکړ چې هغه دودونه باید له منځه لاړ شي. خو زه داسې پوښتنه کوم قدرمن احمدي صاحب، څومره مهمه ده چې زموږ د ښکلي دودونه د اختر په ورځ کې مثال یو بله پوښتنه کول، یو بل ته تلل، د اتفاق او یووالي دې ته ورته څومره مهمه ده چې په دې برخه کې ځوانان موږ او تاسو کار وکړو تر څو خدای مکه پیکه نه شي او دغه راتلونکی نوی نسل چې رالویږي داسې نه شي چې بیا دا کسان بیا د سره په دو زموږ او تاسو په دې کړنو باندې پوه نه شي. یعنې زموږ او تاسو به د فعلا اوس حالت کې یو، زموږ او تاسو پلرونو ښه اختر لمانځله نسبت ته د اوسه. تاسو نظر اخلو په دې ته. کمال صاحب، خپل دود و کلتور، رسم و رواج دا باید موږ خپله را ژوندي کړو. دا موږ یو چې د خپل رسم و رواج نه استفاده کوو او د دې تر څنګ چې خپل منځ کې دې ته وده ورکوو، حتی تر نړیوالو پورې رسوو. کمال صاحب، په یو خاص سلام وړاندې کوم هغو افغانانو ته چې د افغانستان نه د باندې ژوند کوي، هغو کسانو سره چې زه له وطن نه بهر په تماس کې یم، هغوی تر ډېره بریده خپل هغه دود و کلتور و فرهنګ ساتلی. حتی په اروپایي ملکو کې دوی هماغه افغاني جامې چې یو د بل کره هماغه اختر لمانځي چې متاسفانه هلته رخصتي هم نشته د اختر که نه؟ بلکل. په هر رقم چې دوی دغه خپل اختر په یو رقم باندې لمانځي، د اختر لمانځه ته ځي. نو دا مونږ یو چې خپل دودونه را ژوندي کوو. او د دې تر څنګ ځوانان باید هڅه وکړي چې دغه خپل دود و کلتور و رسم و رواج دا را ژوندی کړي. دا په موږ او تاسو په ځوانانو باندې کېږي چې اوس هم د پخوا په شان باندې میلمستیاوې جوړې کړي، یو د بل د احوال پوښتنه وکړي او یو د بل کره ورسي. د دې تر څنګ کمال صاحب، افغانان متاسفانه چې یو تعداد افغانان له فقر سره مخ دي. په دغه مبارکو ورځو کې هغه کسان چې شتمن دي، د دوی وجیبه دا ده چې دغه د خپلې شتمنۍ نه یوه برخه د نور افغانانو لپاره ځانګړې کړي. دا یو دود وګرځوي. دا دود باید عملي کړو موږ او تاسو. بلکل. نو دا د اسلام مبارک دین هدایت هم ده چې هغه کسان چې شتمن دي او تر خپل وس توانه پورې له نورو کسانو سره باید کومک او همکاري وکړي او دغه فرهنګ ته باید موږ ورداخل شو چې د نورو لاسنیوی وکړو، هغوی ته یوه ښه رهنمایي وکړو او پرې نږدو چې هغه یتیمان چې په افغانستان کې دي په دغو مبارکو ورځو کې هغوی دغه مبارکې ورځې په خفګان تېرې کړي. موږ باید د هغوی په شونډو باندې مسکا راولو. موږ باید هغوی ته یو پروګرام جوړ کړو چې حد اقل هغوی موږ خوشحاله کړو. کمال صاحب، د ځینو ملګرو په همکارۍ په دغه اختر کې په خپل کلي کې موږ هغه کسان چې بېوزله وه هغوی ته هم د جامو تیاري ونیوله تر څو وکولی شو چې هغه خپلو ماشومانو ته، هغه خپلو هغو خلکو ته چې ناداره دي، د هغوی په خوله باندې یو مسکا راولو او یو څه وکړو تر هغه خپل وس توانه پورې. نو دغه باید یو فرهنګ وګرځوو چې یو بل سره کومک او همکاري. ډېره مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هم ستاسو نه کوم احمدي صاحب، بیا تاسو ته رخصت درکوو. پیغام مو څه دی؟ څه ویل لرئ هېوادوالو ته، خصوصا د اختر مخکې مې یادونه وکړه دغه دودونه او دغه د اختر شپې ورځې څنګه تېرې کړو. او یو غوښتنه ستاسو نه دا هم کوم چې د اختر شپه ورځ کې زه ګورم ځینې کسان دي، نوي ځوانان، د تنکي ځوانان، دوی د پلرونو موټر راوباسي، برګ اتڼې په اصطلاح په ښار کې جوړ کړی، په شاهراو جوړ کړی او ترافیکي پیښې متاسفانه رامنځته کېږي. تاسو یو نظر هم اخلو په دې تړاو باندې. کمال صاحب، لومړی د ما پیام دا ده چې د اختر پیام دا ده چې موږ او تاسو په اتحاد او اتفاق سره
خپل کینې قدرتونه دښمنۍ هغه کومې ناخوالې چې دي هغه یې خواته پرېږدو او سر له نه یو بل سره صمیمیت پیل کړو یو د بل کره ورشو یو د بل په غم باندې غمجن شو یو د بل په خوشحالۍ باندې خوشحاله شو یو بل کره ورسو او یو بل ته رسیدګي وکړو او هغه ځوانان چې متاسفانه په دغه اختر کې د ترافیکي حادثو سره مخ کیږي ځوانان داسې دي چې خصوصا په اختر کې ځوانان یو څه احساساتي وي نو زه دوی ته پیغام دا لرم چې خپل احساسات کنټرول کړئ خدای مکړه اختر به مو په غم بدل شي او د موږ نورو هیوادوالو ته به څه ضرر ورسوئ نو کوشش وکړئ چې ځانونه کنټرول کړئ او احتیاط وکړئ او په دغه اختر کې کوشش وکړئ چې نور ته خوشحالي ورکړئ. ډېره مننه قدرمن